دا چاوی زمون محله کې یو ښځه مړه شوې ده اولاد کې، خو خلک دا وایي که ډاکټر له مخکې اوړی وي نو شاید چې مړه شوې نه وي. اسباب خدای پیدا کړي دي، خو دا قطعي حکم کول چې داسې به شوي وي داسې به شوي وي او که داسې نه وي داسې به شوي وي، دا د ځان نه خبرې دي. ها فیصلې به رکېږي. ټیک د اسبابو نه به سړی کارلي، خو چې یو کار وشي بیا دا مه وایه که دا داسې شوي داسې مخکې به دې دا سوچ کړه. بعضې خلک داسې دا سترګې داسې دغه کي په ګوته ومږي نو بیا ګوته ښکلی پته نه وي چې داسې د خرو کار ګوته خو په سترګو خرابېږي نو ښکلی یې اصله چا کمقلو شیخانو به ورته وي. دا د دین څه خبره نه ده، ښه دا د ځان نه د زړو ښځو خبرې دي. چا وی امام ابو حنیفه دا ویلي چې حدیث صحیح وي نو دا زما مذهب، دا غم ویلی دی هر عالم و یو دا هر مسلمان دا عقیده دا الحمدللہ چې په صحیح حدیث با عمل کی. خدا حدیث باندې د عمل د پاره درې شرط دي. اول دا چې تا ته معلومي چې صحیح دی، نو دا د هر کو جابودی کار نه دی. دویمه دا چې په معنی پیږي چې معنی دا ده، نو دا د هر کو جابودی کار نه دی. درېمه دا چې صحیح حدیث خو دی خو معارض حدیث ور سره رشته بل که بل حدیث معارض به و په هغې عمل کې چې د دین قوي. اوس قرآن شریف په ټول صحیح دی که نه دی، خو په قرآن شریف په ټول عمل نشته. یو آیات به هغه زمانې سره تعلق لري، دی بله زمانه کې بل لاشي. خدای پاک وایي چې ښځې خاوند مړ شي نو دا به یو کال عدت تیری. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. چې د ښځې خاوند مړ شي نو یو کال به عدت تیری، بل خاوند نشي. بیا حکم راغی بدل شو، بیا وایي والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 14 وعشرة په سلور میاشت لس ورځې به تېروي. نو رستو پدې رستو آیات عمل لې پدې بل نو دا چې څوک وایي خبره خو صحیح ده، ټول مسلمانان په حدیث باندې عمل کوي الحمدلله. دا څوک ویلی شي چې زه پې نه کوم، خو په حدیث عمل لپاره درې شرطه دي. ها اول صحیح پیژندل او ضعیف پیژندل، دا ټانګي والا کار یا چې دا ګومړي خرڅه دا د هر مولا کار نه هر مولا پسې حدیث لوی مولا به حق بیوالي چې پنځه کټې بوساړه ته جوړي او درو حدیث باندې خبره روانه. دا قضا عمر چې څوک کوي دا دروغ دي، ډېرې خبرې دا بریلیان چې کوي دا دروغ دي. لا څوک د اذان نه پس په محمد رسول الله سره ښکلی دا دروغ دي. نو ډېر دغه نه پېژني دروغ او رښتیا. هر ډاکټر وي چې چا دکان وښکه او بورډ یې ولګاو. نو اول خو د حدیث صحیح پېژندل، دویم د حدیث معنا او مفهوم پېژندل، دریم دا پېژندل چې معارض بل مقابل نشته. نو پېښه زما په خبرو هر چا چې لیکلي دي زه په مطلب پویم، اوس مې پوه کړم هغه مطلب د حدیث په مقابل کې د هیچا خبره نشته. ها دا د عالمانو ابو حنیفه شافعی دا د حدیث خودون کې دي، مونږ د عالمان دي، مونږ ځان به پویو. زمونږ پیغمبر وي زما په حدیث عمل کوي، نو دا به راته څوک ښایي؟ دا به ټانګي والا نه تپوس کوي، که د عالم نه به تپوس کوي. او بیا هر عالم چې پکې والي هغه عالم کنه هغه عالمي چې د امت علما ورته عالم وي او د امت علما د هغه په دیانت د هغه په نیکۍ اعتماد کوي، د هغه خبره به منو. نو مقصود خو حدیث دی. مقصود عالم د خپل طرفه دومره زړه اختیار نه لري، نه حلال حرامول شي نه حرام حلالول شي، نه حکم تا ته نوی بیانول شي. چرته د چا حکم نشته، حکم صرف د خدای دی او رسول الله د هغه د طرفه نماینده دی، د چا حکم نه. خو د عالم خبره هغه د دې دپاره منلي چې زه د پیغمبر په طریقه عمل وکړم. ها
نو دا چې چا لیکلي دي ځان پوه کې زما په خبرو. ابو حنیفه او شافعي په خپل مقصد نه دی، دا ذریعه د مقصد ده. مقصد په حدیث عمل کولی، نو د حدیث عمل لپاره به علماء ته رجوع کې. نو چې زه د 14مې صدۍ مولا پسې ځم چې په هغه مې نه د علم باور شته نه د پرهیزګارۍ شته، نو هغه ښه دی چې هغه د حضور زمانې ته نږدې او د امت ټول علما هغه ته عالم وایي. تا ته خو څوک نه وایي، د کلي خلک به هم درته مولا ونه. نو دا پیدا شي دا خلک په دې دوکه کوي. مطلب یې دی چې زما زر ته سلام راو چا وی مونږ هندوانه واغشته په بازار کې په چمپرې کې هغه سپینه وه، نو که شرط یې ورسره لګولي چې که سړی زه بې علم که واپس کولو حق ته شته، او که شرط نو نو خو که سپینه که سړی پټه خزانه اوس پیسې پتا لازم. که هغه درته وایي چې په دې شرط در کوم چې سره به نو بیا خو واپس کولی شي، که دا شرط دې نه ایښې نو واپس کولی نه شي. دا وی د آخري چهارشنبه آخري دا په چورې کې چېرته دا ښځې کوي، دا د ښځو مسلې دي. زمونږ په دین کې اوله چهارشنبه او آخري چهارشنبه نشته. ها پخوا اصلي داسې وه چې د پیرانو یو دور تیر شوی، نو هغوی به د قصو کې ته ښه سړي وو، ښکلي خلک وو په دې چې عمل او پرهیزګاري پکې ډېره وه، خو علمي تحقیق پکې. نو د قصو په کتاب کې به حدیث ولیده، وی دا حدیث په نورنامه کې راغلی، لکه نورنامه د حدیثو کتاب دی. دا په ګلستان شریف کې ما لیدل، دا په امیر حمزه په قصه کې. امیر حمزه د پښتو یو کتاب دی، پخوا چې زه وړوکی ما هم لوستی دی. امیر حمزه صاحب په غر ننوت چې غر کې لاړ، نو بیا مخکې دریاب راغی د اور، نو د اور دریاب کې روان و، نو بیا مخکې د اوبو دریاب راغی، نو بیا هغې کې روان و، نو داسې دنیا ته لاړه چې سرونه ښکته و خپې برغی. دا فردي قصې د امیر حاتم صاحب قصه ده، حاتم خی د امیر حمزه قصه ده. دغه شان فرضي کتابونو کې ناغې نه دا خوارې شوي دي دا خبرې. نو شریعت کې اخري دا وایي بیبیان حضور ناجوړه شو، بیبیانو چوري وکړه، دا دروغ خبرې دي. ها په شریعت کې چهارشنبه آخري چهارشنبه نشته، نه په یو کتاب د دین کې شته. دا رواجونه مونږ ته د پنجاب د هندوانو نه راغلي، او دلته هم جهالت دا دروغ چې بیبیانو چوري کړه. او عجیبه دا عربو کې دا څوک نه پیژني، دا دلته خلک دی، نه څوک آخري چهارشنبه پیژني نه دا پېژني. هلکه دا د کوم ځای نه دین راغلی، دا د امبرسر نه راغلی. بعضې علاقو کې ما پې وعظ وکړ، ټل کې زوم یو 3 کاله، نو ټل کې داسې خلکو به کو شکر دی چې هغه پیښو دی پرېښوده. ټل کې په وروستی چهارشنبه به په هر کور کې د سړي په سر چرګه لالی ده، نو چې څومره بالکانو کور کې هغومره چرګان به یې لالو. نو ما ورته ویل دې ښځو څه ګناه کړې ده، د سړو په سر بر سر هر مرگ یک مرغ راضا به میکنم. ما گفتیم که زنان چی گناه کردن؟ دویمه دا ده چې هغه چرګ به خپل کور کې خوري، بار ته به یې نه وباسي او اډوکي به م کور خښوي. درېیمه دا چې چرګ به یې خوړه که نه، نو هغې ته پرتوګ وباسي او تش لنګ ووایي. لنګونو کې څلورم پکې دا و چې خوري نو خبرې به نه کوي. ما وی انا لله دی هر قوم کې دا رواجونه، او دا د مذهب په نوم کوي. مصیبت دا دی که د مذهب په نوم یې نه پوهېږي چې هسې د ایمان یو رواج دی، که وویلو دی هغه منکه او شکر دی، هغه ډېره حده پورې ختم شوی دی. کنې دا زړې ښځې او زړي سړي اوس هم نه پرېږدي. لکه داسې دلته زه پرون تلم د کاخانو سره یو جومات دی، د بانک نه مخکې درود شریف وایي په زوره. هلکه دا ولې وایه؟ درود شریف ښه دی، درود شریف باندې زمونږ ایمان دی الحمدلله، خو بانکې زیاتې کمې ولې کوئ؟ وایي نه تاسو د بلال صاحب نه زیات عاشقان یې. د پیغمبر زمانه کې اذان څنګه و، د 4 واویارانو زمانه کې اذان څنګه و، د هغې نه پس څنګه اذان و، هغه شان وایه که که درود شریف په زوره وایه نو بیا د بانک چې ودرېږي اقامت څه ګناه کړې ده، د اقامت نه مخکې په زوره وایه.
آبه چه قامت منزوشن بید آغینا پسم پزور آوائی دا در تا چا خود دلی دا ده قمقلو پیرانو او جاہلانو شیخانو تا تبوی درود شریف وخبلی خبر درود شریف ایمان دی زمون خدا هر سیز خپل زیوی باند اللہ اکبر مشورو دے لا الہ الا اللہ والا دے کچا باند سرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیاد کنو دا غلطی اکڑا کنی محمد رسول اللہ دا کلمی حصہ دا کننا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حبان کی بغیر محمد رسول اللہ دے نو دا شریعت پولی دی پولی بنوانا ہے یہود و عیسائیانو دین پا دے ختم کردے لاس پا کم دے پوری ویندے دے پورے ترخ پورے بنویندے مسا بسمرہ کے دا سام کہ یو سڑے دا مرے مسا شروع کی تمورتے کی نا پا خلا کاغوی چی ما خصفا یوکڑا دے غلطی دے اکڑا کہ دا 2 رکاتو فرضو پسے سو 3 رکاتو کی فرض اغوی چی ما خصفا وقت یقین خم اخلا غلطی دے اکڑا عالی صاحب نا قربان شم جماعت کے ناست نو یو سڑے راگی دا مازیگر نا پسے نفل کود ورطوی رورا نفل بندی دے وقت نو دے ورطوی ویخا ما بخدے پا عبادت تو زخل بوزی نو عالی صاحب بیگورا چی شیطانے پا بل طرف وی وی خدے دے رورا پا عبادت نبوزی دا پیغمبر پا مخالفت بدی بوزی نو دیتا اوائے دا بانگ چی وائے دا والی وائے دی ٹول عالم اسلام کی بانگ سنگا دے حرمین و شریفین کی سنگا دے دا دوارو جہانو دا سردار پا زمانہ کی سنگا اسی بودونا پا دے اولا گل پا دے سڑکونا لکا داول آقا درود شریف وائے چکم حضور پاک پل امت تخاو دلے دا کم چی بیلی کلی دی دا پا حدیثو کی نشت او دا پا مطلب سیم جوڑی گی چیرم صلاة تی پتا و سلام دی پتا یا رسول اللہ نو صحیح دا مطلب ایکی چی ملیکی دا سی رسی خسی دا او که دا عقیدی چی اقا دل تا حاضر ناظر دی لکا خودے او دا سی آواز زما اوری لکا خودے نو پیغمبر با دا خودے سرانو برابر آئے دا عقیده خطا دا نو دا ہمیشہ پخکولی نو دا عبادت بن ولی کرے دا سی نیک بختا آگا دین بس ندی چه صحابه منترا رسول دا ولی دا زام عبادت پا دیخ خدای نا خوشحالی نو رسول اللہ پی خوشحالی رسول اللہ پخپل دین خوشحالی نو دا دی دا زام نا دا رستے 4 شنبه تا تبا کتاب مخیر کتاب غلط کر دا خصو کتاب دے صحیح حدیث پی جندل دار سڑکار نوے دا دی وجن دا قمقل پیران دا عوام دو ککی خطا کی او مقصد امزانی پکی بس کاره آغا دین بس دی چه حضور پاک منترا رسول دی او صحابو پی عمل کرده چاوی زما کور دی ما سکل پا کره ور کرده نو کره روالا کنا او روالا ارچالا ور کولشی خو چه دا سکار پکی نکی چه زمون دا دین ضرری که اسلحه جوڑی استا خلاف استعمالی بم جوڑی استا خلاف استعمالی آغا جاسوس سیدی کار کئی دی جنٹی دی ہندوستان او ستا پسر جاسوسی کئی نو بے مجرم او کنا زان لکاروبار کئی دی خطکی خرسی دوانے خرسی دکان چه جاسوس نی دی دشمن نو ارکاوا چاہے مولود شریف چی بعض خلق پا مولا باندی روپے اونولی نو ستل اسے عباس کار دے ورکول کسوک یو ناخوان لپیسی ورکی یا یو عالم لورکی یا دا خوش علینا پی ورو وردوی نو روان خیر دے خدا رسم کول ندی پکا لاس کے ورکا کنا نولی پیسن دا خلق اکثر پا ودنو کی کئی او پا خوشحالو کی کئی دا وعده پا خاون او زمونگ دے مدارسو کم چی طالب مولا شی دا مرگری پی دا غورولی نو خیر دے دا روان پیسی پی ورولی غزان پی ورولی دا عبادت نگنی دا خوشحالی گنی او چې ورکه صدقه نو پیسې ورکول په خبر ورزول فکر نه ځکه مړی ته په داسې طریقه ځان نږدې کول جرم چاله ورکا لاس کې ورکا او ثواب یې هغه توبه چې په خبر دی ورغورځول بس
او په سړی چونولې خو مطلب دی دا چې ستاسو یا چې چاواغش راغش بعض مردان کې وې داسې علاقه ده مردان چې قبر کې بانګ وای نو دام دغه بدعتیانو پیرانو جوړه کړی بانګ قبر کې نه راغلی بانګ جماعت کې راغلی یا د جمع لپاره راغلی ها نو د دې شرع کې ثبوت نشته دا ته تاسو کې دغه زناورونه چې رسول الله مبارک په قبر کې اذان ویلې دي اصحابانو ویلې دي فسلور واړو مذهبونو عالمانو فقهاو ویلې دي نو درته به قصې جوړې کی چې په اذان شیطان تختی نو مونږ په شیطان تختو دا د ځان مخه اذان د مانزه د پاره راغلی دی هغه د قبر د پاره نه راغلی نو دا بدعت دی دې نظام ساتي شرع کې څه اصل نشته چاوی ترمذی شریف کې راغلی چې مونږ په وخت کې غوړه دی په اول وخت دا حدیث صحیح نه دی په دې طریقه بعض اوقاتو کې اول وخت کې غوړه دی لکه ماسپخین په یخنۍ کې او جمعه او ماښام او بعد پرستی وخت کې غوړه چاوی جمع مون سړی د یو سړي د پاره ورستو کولی شي که جمع ولاړی غیرت په د چا د پاره اوږدی نه او که مخکې نه او نیک سړی چې یاره جمع ته راورسي نو خیر دی خو که غوړ جړ سړي مالدار یا لیډر وي یا وزیر وي نو د هغه د پاره ورستو کول ښه کار نه دی بیا تې چاپلوسي جوړېږي او دین خرڅول تی جوړېږي په دنیا مانځه چې وخت داخل شي وخت والا مقرر کول څنګه دي دا څه شریف حکم نه دی شریعت کې فراخي ده خو چونکې اوس دې ته مصلحت عامه وایي دکانداري نوکري نو هغه سره ډېر وخت نی نو که د خلقو د اسانۍ دپاره او د جمع د ډېروالي دپاره وخت مقرر شي چې په یو نیمه به ماسپښین کې او په دوه نو دا روا ده کنی شرع کې گنجائش ده یو 15 شپږ منټه دې رستو شي مخکې دې شي حضور پاک هر مونځ د تپوس کوونکو دپاره په اول وخت کې هم کړی دی او په آخر کې او دا دی ووی د دې منځ کې دا ټول وخت نو شریعت کې اساني ده خو دا پخوا چې ګړی نه وي نو دا خبرې نه وي دا د ګړو د وجې نه او د دې سرکاري نوکرو دکانونو د وجې نه یو مصلحت دی چې خلک وخت مقرر کړي کنی دومره ډیره سخت پابندي مه کوئ چې ټنګ سره ودرېږي دې نه بیا مکروه جوړېږي اوس یو قوم دی په سبیل ناست دی او دس کوي او دلته دوه کسان صرف ناست دی په جماعت کې امام پسې او ټنګ وشي دا شیخ همقل وایي انا استاذ ټنګ وشو او جمع ودرېږي نو دا به نه کوئ پرېږده چې هغه راورسي او داسې نه ده پکار چې ټول خلک راغلي دي او ګرمي ده پکې نشته او دا ټنګ په انتظار کې ناست دی خیر دې مخکې وکړه صرف د مصلحت دپاره دا وخت مقرر دی نور شریعت کې دا څومره سخته پابندي نشته چاوی اندونیشیا او سریلانکا دې ته اسلام کله رسېدلی دی نو تاریخ کې وایي د صحابو او د صحابو د شاګردانو تاجرانو په واسطه رسېدلی چاوی پیرې چې ځان نه مار جوړ کړي نو بیا واپس کېدی شي هغه شکل ته او واپس کېدی شي چاوی د نبی خوشحالی کې ابو لحب دا خبرو چې دا ماشوم چې دی دا پیغمبري دا ګل وزیاده کړ او دا خوب قصه ده ابو لحب کافر د حضور پاک ترو او سخت دشمنو ځکه عیان کړه بخاری شریف کې دا بیان دی چې دا هغه ورور عباس صاحب هغه خوب کې ولیده د مرګ نه پس ځکه هغه په ډېر دانې پرې راخت یو مرض دی د کینسر شان داسې خطرناک مرض چې هغې سره به چا ګوتې لګولې هغه باندې به هغه اثر راته بعضې متعدي بیماري نه هغه بیماري پرې راغله دانې پرې راوختې وړې دانې نو زامن هم ګوتې نه ور وړې ځکه مونږ هم په غم ککړ کېږي نو په لرګو یې اوچت کړی او په لرګو یې کټ ته واچو مکه مکرمه کې یو غر دی اوس یې نوم دی جبل ابي لهب هغې په لمن کې یو کنده ولده کړه او کندو ته یې ور وغورځه نو د هغه ورور د عباس صاحب هغه خوب کې ولیدو چې وروره څنګه حال دی وایي یاره ډېر په غم ککړی خو د ګل پرست د دې دواړو ګوتو په منځ کې ما له خدای پاک اوبه پیدا کړي زه هغه څکم وی ولې وی ما صهیبه ازاده کړی نو صهیبه د زیرې دغه نه ده صهیبې حضور پاک له تی ورکړی
د آزادولو ذکر راغلی نو که ورته ویلي چې وارد شوي نه خو په دې حیثیت نه کړی چې پیغمبر پیدا شوي دی او زه په پیغمبر خوشحالي وکړم خو مرئي آزادول یو ښه عمل دی نو د ښه عمل د وجې نه کافر تم اساني راځي په عذاب کې پیغمبر علیه السلام ما خو دې نه دی خبر چې دی پیغمبر چې د پیغمبر په خوشحالۍ کې وینځ آزادۍ نه ایمان پې ولې نه راوړي او د کاڼي ګزارونه پې ولې کوي او قرآن شریف کې یو کافر هم دومره په سختو الفاظو نه دی ذکر شوی لکه ابو لهب تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب ابو لهب دی غرق شي لاسونه دی مات شي دی او د ښځه ټول سپیره دي او آخرت یې د ډمبرو لرګی دی دومره یو کافر هم خدای سخت نه دی یاد کړی نو هغه په پیغمبر خوشحالي نه ده کړې یو عمل یې کړی دی مرئي آزادول دا خو ډېرو کافرانو چې ایمان نه وړو نو حضور پاک نه یې تپوس کړی وی صاحب ما خو په کفر کې ډېر مرئیان آزاد کړي دي هغې به ما ته خیر رسېږي ابو طالب کافر مړ دی خو د حضور پاک خدمت یې کړی دی نو د دې عمل د وجې نه به د ټولو نه کم عذاب د هغې هغه دی چې د دوزخ د سر د پاسه به ګرځي او قدمونو کې به د اوسپنې پڼې وي او دماغ به یې پې خوټ کېږي نو اعمالو د وجې نه کېږي هغې مولود شریف کوس یا دا خبر دی چې دا پیغمبر یا پیغمبر باندې خوشحالي کوي چې په هغه خوشحالي کې ایمان وینځ یې ازاده کړې بیا طاقتې سویبه ما سویبه ازاده کړې ده نو سویبه وینځ ازادول کافر ته یو کافری چې هغه دغه جوړ کړي مسافرخانې جوړې کړي هسپتالونه جوړ کړي هغه ته به د قیامت پر ورځ په عذاب کې اساني کېږي وځي نه خو اساني به کېږي زمیندار به هم عشر ورکړي او مالک هم مالک د خپلې حصې او زمیندار د خپلې حصې اللهم ارنا الحق حقا دوکې چې خدای پاک زمونږ د عمل د فتنو نه خدای د شرع قانون راوړي زمونږ د حاکمان دا خدای پاک د دین عاشقانو ګرځي خدای دې ته د دین کار والي خیرې خو ورته نشو کولی نو خدای دې ته د دین کار والي خدای دې د خپل دین او د قوم او د ملت دپاره قبول کړي مونږ د خدای په رښتیا مسلمانان برحمتک یا رحمت